سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ اوسئ. نن تاسو ته د منظور پښتون په هکله باندې خبرې لرم. آیا دغه کس په رښتیا هم د پښتون ملت غمخواره دی که نه دا د ایسای غلام دی؟ په دې هکله باندې نن تاسو ته دا خبرې کومه چې انشاءالله چې ستاسو سر به خلاص وي او تاسو به هم قانع سئ چې دا کس دی څوک او څه رقم راپورته سو او ولې دومره زحمت باسي. د دې درس عنوان دی انقلابونه او ملتونه. مخکې له دې چې تاسو ته زه د منصور پښتون په هکله باندې ووایم، زه باید اول کې تاسو ته د انقلابونو او د مبارزو په هکله باندې ووایم. موږ څو قسمه مبارزه لرو. موږ درې قسمه عمده مبارزې لرو. یو مبارزه هغه ده چې د وسلې په زور باندې کیږي. بله مبارزه هغه ده چې مظاهرې دي او ملتونه په ګډه راځي مبارزه کوي او خپل حق اخلي. او یو مبارزه ده د سوال او جواب مبارزه ده. د سوال او جواب مبارزه چې ده دا په نړۍ کې تر ټولو قوي او زوروره او طاقتوره مبارزه ده. لومړی ځل دغه مبارزه یې چې ګیوارا شروع کړه، بیا نیلسن منډیلا خپل د ملت دپاره وکړه او اوس منظور پښتون هماغه مبارزه مخته وړي. د سوال او جواب مبارزه څه ده؟ د سوال جواب مبارزه دا ده چې لاړ حاکم ته ودرېږه، ورته ووایه چې وروره زه دې منم، هر څه درسره منم، خو ماته ژوند راکړه، ماته عزت راکړه، ماته ابرو راکړه، ماته د ماښام ډوډۍ راکړه، ماته برابري راکړه. دې مبارزې ته فقط ته د حاکم څخه سوال کوي چې وروره دغه ستونزه ولې پیدا ده؟ د دې ستونزې جواب ماته راکړه، ما قانع کړه، زه نور هېڅ ستونزه درسره نه لرم. خو خبره دا ده چې حاکم دې دپاره جواب نه لري. چې ګوارا عینو خبرې په کیوبا کې شروع کړه. نیلسن منډیلا عینو کیسه په ساوت افریقا کې شروع کړه. ساوت افریقا کې ټوله مملکت د تور پوستو ویه، یو څو اقلیتونه چې سپین پوستې وه راغلي وه، د انګریزانو په مټ باندې دا ملک نیولی او حکمراني کول او تور پوستان یې وژل، تور پوستان سره د مور او میرې چلند کول. کوم کار چې اوس پنجاب د پښتانه سره کوي، کوم کار چې پنجاب اوس د بلوچ سره کوي. او هغه چې دا سړی پر حقه سو او خلک حاکمانو د ساوت افریقا حاکمانو ورته جواب نه درلودل. او کومې پوښتنې چې نیلسن منډیلا ورته درلودل چې وروره ولې مې وژنې، په څه خاطر مې وژنې؟ ساوت افریقا کې هغه د انګریز میشته حاکمانو ورته جواب نه درلود. آخر دا و چې ټوله ملک ورته تسلیم کړ. اوس د ساوت افریقا د رئیس جمهور څخه نیولې بیا تر هغه کمترینه حاکمه پورې ټولو واک د تور پوستانو څخه دی، ځکه چې دا واک یې دوی په مبارزې باندې وګټل. په کومې مبارزې؟ په سوال او جواب باندې. نه یې ټوپک واخیستلو، ځکه چې ټوپک یې امتحان کړو، په ټوپک باندې چې هر ځل امتحانولو هغه یې وژله، ملت یې در په در کوی، ټوټې کولو. او وروسته د مظاهرو په دستجمعي ډول باندې مبارزه شروع کړه، هغه هم جواب ورنه کړو. ملتونه راوتل، مظاهرې کولې، هېڅ جواب یې نه درلود. خو دا و چې په درېیم قدم کې د سوال او جواب مبارزه یې شروع کړه چې وروره دغه سوال څه لرم، دې سوال ته مې جواب راکړه، زما قانع کړه، زما ستونزه حل ده. خو دا دی چې دوی نشي دا قانع کولی. هغه و چې دا خلک شاته پاتې سوه او حکومت نن چې دی د ساوت افریقا ټول حاکمین چې دی تور پوستان دي. پښتانه باید پوه سي، د دنیا انقلابونه ولولي چې انقلاب سره کم راځي، په کوم اساس باندې راځي، چې کله هر څه راباندې تنګ سوه او هر څه راباندې ژوند راباندې تریخ سو، زه د دې تریخ ژوند څخه د خلاصون دپاره باید مبارزه وکړم. دغه مبارزې ته انقلاب وایي. او چې کله تا خپل ژوند تغییر ورکړو، خپل حالت ته دې تغییر ورکړو، دغه حالت ته چې کله تا پر تا باندې یو تغییر راغلو، دې ته انقلاب وایي. ته پښتون، زه تاته وایم چې څو کاله مخکې ستا غږ نه اورېدل کېدل، تا ته د انسان عزت نه درکولو، مګر نن چې منظور پښتون پیدا شوی دی، تا ته سوال کوي، تا اسلام آباد ته راغواړي، تا سټیجون ته راپورته کوي او خپل وینا وکړه. مګر مخکې دا کارونه نه وه. مخکې پښتون قوم د یو دوه کورنۍ تر لاس لاندې قانونګیر و او هغه کورنۍ د ایسای و د اسټبلیشمنټ سره جوړ
او فقط او فقط هغه کورنۍ ته هر څه د پښتون ملت حق ورکړل کېدو هغه خوړل خبره خلاصه وه. نن په دغه درس کې زه تاسو ته وایم چې منظور پښتون څه غواړي او ولې دا مبارزه باید موږ ورسره یو ځای وکړو. منظور پښتون یوه غوښتنه اولي غوښتنه دا ده چې ژوند کولو حق راته راکړه. د ژوند کولو حق دا دی چې هره ورځ کې ته په کوم اساس باندې په وزیرستان کې ته بمباري کوې، ته ولې د وزیرستان خلک وژنې، ته ولې په سوات او باجوړ کې ته انسانان وژنې، ته ولې په پېښور کې په مکتبونو کې راځې د طالب او د بل په بل په نامه باندې ته هلته بمونه اچوې، انفجارونه کوي، زما ماشومان، زما زامن، زما اولادونه ته وژنې، مګر پنجاب کې د دومره فاحشهخانو او دومره نارواو سره په پنجاب کې بیا ټک هم نه کېږي. دا ولې دا درد او دا غم ولې پر ما باندې دی؟ او چې منبع هم پوښتنه وکړو چې راسه د دغه وحشت او دهشت منبع راته پیدا کړه، د دې پوښتنه هم څوک نه کوي. منظور پښتون خو همدا خبره کوي چې وروره زه تا سره هیڅ مشکل نه لرم، صحیح ده انفجار وسو، د پېښور په پولیسو په ځای کې په مسجد کې انفجار وسو، خو د دغه انفجار پلټنه وکړه، دا بم خو دا مواد چا راوړه درته؟ بابک صاحب هم همدا خبره کوله چې وروره په دومره قوي انفجار په پرتوګ کې نه راوړل کېږي. د دې لپاره باید پلټنه وسي چې دا بمونه د کوم ځای راغله، دا چا راوړه؟ مګر دا پوښتنه ځکه چې نشي کولی ځکه چې اصلي حاملین هغه خبره ده وایي ای جو دهشتګردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. هغه د دې وشاته خو برته هم هغه استبلیشمنټ او هایسای ده، دغه انفجارونه د بمباریان او د بدبختیان را جوړ کړي دي. او د منظر پښتون اولي غوښتنه همدغه ده چې ورور د ژوند کولو حق راکړه، مه مې وژنه، سوال را درته کوم مه مې وژنه. نو بیا هم پښتانه وایي چې ته د آیسای غلام یې. او سړی داسې غلام چیرې پیدا کېږي چې راسې خپل بادار ته ودرېږي چې ته زما ملت مه وژنه. دا په هیڅ ډول باندې د غلامۍ داسې نشي کولی. بله غوښتنه د منظر پښتون دا ده چې د کار کولو حق راکړه ماته. پښتون همدا اوس چې پنجاب ته ځي باید ویزه واخلي. یعنی دا نهایت د ظلم انتها ده چې پنجاب ته د خپل ملک یو انسان د یو صوبې څخه بل صوبې ته د تګ لپاره دی باید ویزه واخلي. منظور پښتون همدا خبره کوي چې کله پنجابی راځي په پېښور کې او په پښتونخوا کې کار کوي بغیر له کوم ممانعته، خو همدا پښتون دی ولاړ شي په پنجاب کې هم کار وکړي، همدا پښتون دی ولاړ شي په کراچي کې هم کار وکړي، همدا پښتون دی ولاړ شي په اسلام آباد کې هم کار وکړي. مګر دا حق ورسره نشته. ولې نشته؟ خو دا خبره ده وایي چې پنجاب کوم لوړ دی او برابري بل شی ده. مګر تاسو دغه هم نه پېژنئ په دغه اساس باندې د کار کولو حق د ټولو دی. د پاکستان په اساسي قانون کې هم لیکل شوي دي چې ټول برابر حقوق لري. بله خبره د امنیت ده. د امنیت حق د انسان مسلم حق دی په یو ملک کې چې وروره زما ته دومره حق راکړه چې زه په حرامه ژوند وکړم، زه په ارامه باندې ساه واخلم او په حرامه باندې دلته خپل اولادونه مکتب ته ولېږم، زما مکتبونه فعال اوسي، زما کارخانې فعالې اوسي. دغه ټوله حق چې دی دا ټول په امنیت کې دی. موږ ته د امنیت زمینه خو برابره کړه. په پنجاب کې سره د دومره نارواو هلته امنیت برقراره دی، هیڅ ستونزه نشته. په کراچي کې سره د دومره نارواو چې کوم ځایو کې چې پنجابیان دي هلته امن دی، او کوم ځایو کې چې بلوڅ او پښتانه دي هلته نه امن دی. بلوچستان کې سره د دومره مسلمانۍ او انسانیت او رحم او شفقت سره بلوچستان کې هم نه امن دی، مګر پنجاب په امن کې دی. سند چې هغه ځای کې چې د دوی خلک دي هغه امن دی، مګر پاتې دي پښتانه. نو دا حق خو همدا خبره منظور پښتون کې اضافه شی خو ویلی نه دی. بله خبره د تحصیل حق ده. تاسو ولاړ شئ د پنجاب په پوهنتونونو کې یو پښتون دی ولاړ شي هلته داخله واخلي چې ورکوي که نه ورکوي. یوه داخله چې د پنجاب په پوهنتونونو کې پښتون اخلي هغه به د خپل عزت ابرو ننګ ناموس به ټوله پرېږدي او هلته بیا به ځي. په هاسټلونو کې په لیلیو کې د هغو سره هغه وحشتونه، هغه ظلمونه او هغه نارواوې کېږي چې د اسرائیلو د فلسطین سره کړي نه دي.
په پښتونخوا کې په بلوچستان کې ته ورځه وګوره د مکتبونو حالت څه رقم دی. کوم کتاب چې په پښتنو بلوچ دپاره چاپ شوی دی او کوم کتاب چې د پنجاب دپاره چاپ شوی دی، تاسو هغه کتاب خلاص کړئ وګورئ چې د پښتون په کتاب کې څه لیکل شوي دي او د پنجاب په کتاب کې څه لیکل شوي دي. منظور پښتون خو همدا خبره کوي چې وروره راسه یو کتاب چاپ کړه. ولې د پښتون کتاب دی یو ظالمانه کتاب اوسي او د پنجاب کتاب دی مترقي کتاب اوسي؟ دا خو نشي کېدلی. زه همدغه کې هم برابري غواړم، ولې نه راکوي؟ دا د منظر پښتون مبارزه همدغه ته وایي، دې د سوال او جواب مبارزه ده. بله غوښتنه د منظر پښتون دا ده چې موږ ته ازادي راکړه. دا اوس د پاکستان کې د څلورې صوبې چې دي، د پنځمه صوبه لا شوې که نه ده، د څلورې صوبې چې دي وګوره پنجاب په هر څه قانون چې جوړوي هر څه یې تطبیقوي، هغه خپل لاس کې دی، خپل حق لري، خپل ژوند لري، روزګار لري. سند یې همدغسې دی. مګر په بلوچستان کې که هر پروژې تطبیقېږي باید اسلام آباد ورته اجازه ورکړي او که ورنه کړي. که په پښتونخوا کې هره پروژې تطبیقېږي هغه لپاره باید پنجاب اجازه ورکړي. دا هر څه د غلامي ژوند پښتونه بلوڅ چې ته کوي، منظر پښتون همدا خبره کوي چې وروره زه خو چې ازادي راکوي د یو انسان په حیث باندې راکړه ازادي چې زه وسم کړی خپل د افغان ورور سره هم تجارت وکړم. لکه کوم کار چې ته په واګه بارډر باندې ته د هند پنجابي او د پاکستان د پنجابي په منځ کې چې کوم ورورګلوي ده او کوم ازادي ده، هماغه ازادي ما ته هم راکړه. په بلوچستان کې چې کوم بلوچ د ځکه د خط پر ها خوا دي او په کوم بلوچ چې په خط په دې خوا دي، کوم پښتانه چې د خط په ها خوا دي، کوم پښتانه چې د دې کرغړنې خط په دې خوا دي، دا ازادي باید راکړي. لکه کوم ځای چې کوم چې پنجاب کوي، پنجاب کې ورځه وګوره د دومره نفرتونو او دومره چغ پغو سره، مګر بیا هم د هند او پاکستان ترانزیت فعاله دی، سیستم یې فعاله دی، مترقي هیوادونه دي. مګر خبره چې پښتون او بلوچ ته راغله د هر څه ورباندې بلاک دی. منظور پښتون خو همدا ازادي غواړي. کومه ازادي چې پنجاب لري هغه ازادي ما ته هم راکړه، برابري ده. بله خبره د وینا حق دی. منظور پښتون وایي چې ما ته اجازه راکړه چې دا خپل درس خو زه اوس وایم چې شریک کړم. یو ځلې منظور پښتون اسلام آباد ته وغوښتلو او په یو سټیج باندې ورته وویلو چې څه غواړي. منظور پښتون وویلو چې دا او دا او دا او دا او دا. هغه چې غوښتل اچھا د سټیج په سر باندې ورسره حمله وکړي. د پاکستان میډیا باندې تاسو وګورئ چې په میډیا کې څه روان وه، چې دا غدار دی او دا خاین دی او دا څه شی دی، دا د پاکستان په ضد باندې خبرې کړي. او همدغه جاهله پښتانه هم ورته ولاړ وه چې تا ولې دا خبره کړې ده. دې څه کړي وي؟ خو هغه ویلو چې وروره په وزیرستان کې مې ولې وژنې، ولې زما سړک پوخ نه دی، مګر د پنجاب هر سړک بیا پوخ دی. ولې زما برق او زما کارخانه تړل کېږي او پنجاب ته ځي، زما د اوبو څخه جوړ شوی برق ته پنجاب ته لیږي، مګر زه برق نه لرم. ولې د بلوچستان په ګازو باندې پنجاب روښانه وځي، مګر بلوچستان او پښتونخوا چې ده او پښتونستان چې دی هېڅ ګاز او برق ونه لري. منظر پښتون هی نو هماغه پښتنې وکړئ، مګر خپل همدغه څو خاین پښتانه ورته ولاړ شول چې ته ولې دا خبره کوې، مګر دې کې څه بده وه؟ دا د سوال او جواب مبارزه ده. دا د دنیا تر ټولو قوي مبارزه ده. بل دیني او مذهبي ازادي غواړم، دیني او مذهبي حق غواړم. تاسو وګورئ د پښتون هر دیني او مذهبي محفل او هغه مراسمونه تر توهین لاندې نیول شوي دي او خندا پر شوې ده. لکه همدا اوس پنجاب ته ورته وګوره، رنجیت سنګ تر اوسه پورې هلته د دوی یو عزتمند او د دوی رهبر دی. رنجیت سنګ یو سیک و، مګر پنجاب چې اوس مسلمان شوی هم دی، مګر دوی بیا هم هماغه رنجیت سنګ پالي. چې دوی روژې میاشت راله، دوی وایي پټان جانې رمضان جانې. او همداسې په نور اخترونو کې هم دوی د پښتنو توهین کوي. که څه دوی خپله مسلمان دي، مګر هماغه مسلمانۍ نه مسلماني پالي، نه هغه د دین او مذهب پالي، او نه نور ته اجازه ورکړي چې هغه خپل دیني او مذهبي ورځې ولمانځي. دا حق د هر یو مسلمان حق دی په هر هېواد کې.
دا حتی په امریکا کې چې کفري هیوادونه هم دي په هماغه کې لا دومره ازادي شته چې هر یو کولی شي خپل دین او مذهب او خپل مراسمونه په آزادانه ډول اجرا کړي، مګر په پاکستان کې دا کار نشته. ولې نشته؟ بل عمده خبره د منظور پښتون دا ده چې ماته عزت راکړه، د عزت حق مې راکړه. که تاسو لیدلی اوسئ د وزیرستان یو خور ویلو چې کله هم پوځ راغلی دی په موږ باندې جنسي تیری کړی دی، وایي ما یو خط لیکلی دی پر کاغذ باندې، زه بې سواده وم او ما خط لیکلی دی چې دومره ځلې پر ما باندې تجاوزونه وکړه، او دا ټول پښتون ته دا وښولو چې پر ما باندې پنجاب دومره تجاوزونه کړي، مګر یو پښتون کې غیرت پیدا نه شو چې ووایي چې ولاړ شي پنجاب ته ودرېږي چې وروره ته راځي په وزیرستان باندې زما په ننګ او ناموس باندې چاپي هچوي، زما د ننګ او ناموس عزت لوټوي، او ته پښتونه بیا هم ته چوپ پاتې شوې، لعنت دې پر تا باندې او ستا په دغه ټول نسل و نسب چې ته دغه حالت ته هم چوپ پاتې وي. همدا ځوان راپورته شو، ورته یې وویلو چې وروره نور دې نه منم، نور راته عزت راکړه، نور راته آبرو راکړه، نور راته ننګ پرېږده. او بیا هم پښتانه وایي چې دا د هایسای غلام دی، او وروره څه رقم غلام واوسئ. غلام همدې ته وایي چې راسې خپل بازار ته ودرېږي چې ته نور حق نه لرې چې ته راسې زما د عزت بې پروایي وکړې، ما د ننګ او ناموس پر سر باندې تیری وکړې، دا حق ته نه لرې چې زما په وطن کې ته راسې خپل په سر باندې کارونه وکړې. غلام دې ته وایي. لږ ځانونه خلاص، سرونه فکر خلاص کړئ. پښتانه ته هغه وخت یو څوک رهبر ښکاري چې هغه وویل سو، ترور سو، اول دا نه ترورېږي. همدا اوس کې دا خدای مکړه ترور دی، پاکستان خپله پوهېږي که دا ترور سو د پاکستان تباهي ده. تاسو وګورئ د دنیا په تاریخونو کې وګورئ چې کله هم بعضې ځایو کې انقلابونو کې ماضي کې وژنه سوې ده، هغه په بده اوښتې ده. بل مثال ته نه ځم، نږدې مثال یې درته راوړم. اکبر بګټي چې شهید کړو په مشرف، څه وسوه؟ مخکې تر اکبر بګټي د بلوڅو کیسه سره کم وه، اوس د بلوڅو کیسه سره کم ده. اوس بلوڅ تا ته مستقیم ورته ولاړ دی چې وروره نه دې منم، نه دې منم، زه ځم ازادي غواړم او زه غواړم چې ځان آزاد کړم. او پاکستان د همدې ورځې څخه بېلېږي. که دا منظور پښتون باندې یو کار وشو، همدا ورځ پر پښتنو باندې راځي، او په پښتنو کې هم دومره غیرتمند او میندې شته چې د ګلخانانو په وړاندې هم داسې تکړه ځوانان راغږېږي او دا پاکستان څخه خپل ازادي به اخلي. پاکستان د همدې ورځې څخه بېلېږي. کوم کار چې اکبر بګټي باندې وشو، او که دا کار په دې باندې وشي، دا ورځ په پاکستان باندې را روانه ده چې دا پاکستان تباهي وي. بل د کلتور حق، دا یو انسان مسلم حق دی چې زه خپل جامه واغوندم، خپل پګړۍ ولرم، خپل واسکټ ولرم، خپل چپلۍ ولرم. دا ازادي راته راکړه. که زه پنجاب ته هم ځم په همدې جامو کې ولاړ شم، که زه په پېښور کې هم همدې جامو کې واوسم، او که زه په اسلام آباد ته ځم هم په همدې جامو کې واوسم، مګر دا حق نشته. تاسو ولاړ شئ په پنجاب کې وګورئ، که په همدې د پښتون په لباس کې ته ورته وګوره، ټوله درته وایي چې پټان دی او باندې خاندي، ریشخند وي. نو پښتنو ځانونه بیداره کړئ، سر را خلاص کړئ چې څه پښتون باندې روان دي، دا ستاسو نهایت بې عزتي او بې غیرتي روانه ده. بل د ملت حق راته راکړه چې کله پنجاب ماته وایي چې موږ یو ملت یو، ښه، بیا چې ته یو ملت یې، بیا ولې ټوله درد او غم د دې وطن پر پښتون باندې وسي او ټوله عیش و نوش پنجاب وسي؟ تاسو بل خبر ښه مثال تاسو د اف سی درکوم. اف سی په نامه باندې یو فوز جوړ کړی دی، ټول پښتانه دي چې کله چې د افغانستان سره هم جنجال وسی، همدا اف سی ورهستی، چې کله د بلوچ سره هم جنجال وسی، همدا اف سی اچي، چې کله په کشمیر کې جګړه وسوه، همدا اف سی اچي. مګر تا یو پنجابی لیدلی وسی چې ورځ کې د دې پاکستان په دفاع باندې راوتلی وسی؟ خو چې کله بیا امن او امان شو، بیا وګوره د ستاسو د تورخم پر مرز باندې هم، د تورخم پر بارډر باندې هم پنجابی ولاړ دی، مالیه او کسټم او د پیسې ټولې، د بولدک پر بارډر باندې هم پنجابی ولاړ دی، پیسې ټولې. او چې کله هم وحشت و درشت راغی، دا پنجابیان بیا تښتي، بیا هماغه پښتون اف سی په نامه باندې راوړي او د دې ملتونو سره یې جنګي او خپله خلاص. ملت همدا دی.
مبارزه دا وروره د دې سړي مبارزه برحق مبارزه ده، دا د عزت او آبرو مبارزه ده. هر پښتون باندې فرض ده چې د دې سړي باید ودرېږي او د ده پشتیباني وکړي. دا د منظور پښتون د مبارزې په هکله باندې یو پوهاوی چې دا ویډیو تر ډېرو پښتنو ورسوئ تر څو دا پښتانه راویښ شي او خپل په حق او عزت، خپل په حق او خپل په عزت او خپل په آبرو، خپل په مال باندې خبر شي چې څه روان دی. په آخر کې بیا تاسو ته یادومه د هغه وزیرستاني خور کاغذ خپل په سترګو کې راوړی چې 11 ځله پنجاب ورباندې تجاوز کړی و. 11 ځله. آیا غیرت کې در کې راځي؟ دا کوم همدا شیبه چې ته دا ویډیو ګورې، ته دا فکر ځان سره راوړه که خدای مه کړه دا دې په خور دا کار وکړي. هغه دې خور ده، هغه بیګانه نه ده، پښتانه ده، خور دې ده. هغه خپله وایي چې زه بې سواده وم، ما 11 خطونه لیکلي دي چې هر ځل پر ما باندې تجاوز شوی دی او هر ځل یې راباندې ظلم وحشت کړی دی. ما یو خط لیکلی دی او هغه خطونه دا د ټول پښتون قوم دپاره د مړینې مرګ دی. مګر بیا هم ګل خان راولاړ دی چې وایي منظور پښتون غلام دی او ایسای دی او اسټبلیشمنټ دی او څه شی دی. لږ سرونه خلاص کړئ او خپل ژوند او خپل حق او خپل مبارزې ته اکاولیت ورکړئ او دا مبارزه جاري وساتئ او د منظور پښتون سره خامخا اوږه په اوږه دا مبارزه مخته یوسئ. تر بیا مو په الله سپارم.